مبارک افغانانو ته د خوښۍ زیری. د افغانستان اسلامي امارت د 19 اګست د انګریزانو څخه د ازادۍ د اخیستلو او ملي بیرغ د لمانځلو اجازه ورکړل. اسلامي امارت د ازادۍ د لمانځلو د ورځې په مناسبت رسما عمومي رخصتي اعلان کړل. دا چې اسلامي امارت څنګه د ازادۍ د ورځې د لمانځلو اجازه ورکړل، په هکله افغانان څه وایي او څومره خوشحاله دي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د اسد 28مه په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان سوه. د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې د اسد 28مه او د اګست 19مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالحنان عمري په یو مکتوب کې ویلي چې یا د رخصتي د طالبانو د رسمي جنترۍ او د ازادۍ د ورځې د لمانځلو پر اساس ترسره کیږي. نورو طالب چارواکو د دغې ورځې د لمانځنې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تیر کال د خپلواکۍ ورځ په کمرنګه توګه ولمانځله. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دوی د اګست 15مه چې دوی پکې د بیا ځلې لپاره پر افغانستان واکمن سوي د خپلواکۍ او بریالیتوب د ورځې په توګه په پراخو مراسمو لمانځي. د طالبانو منتقدین بیا دوی تورنوي چې ملي ورځو، مشاهرو او مناسبتونو سره ډیره لیوالتیا نه ښیي. همدارنګه طالبانو له افغان ملته ګیله کړې چې 15 اګست د دوی د ازادۍ ورځ یې په شانداره توګه نه د لمانځلې او یوازې هغه چا پکښې ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې طالبانو کې ولاړ وه. طالبانو ویلي ملت باید د خپل نظام د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو داسې ونه سول. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.